که کندهار ولایت ونه ژغورل شي ټول افغانستان څنګه په خطر کې ده؟ طالبان او حکومت باید څه وکړي؟ کندهار کې تازه څه روان دي؟ تازه جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. له تیرو دریو اونیو را په دې خوا د افغانستان د سیاسي او جغرافیایي زړه کندهار ولایت کې درنې جګړې روانې دي. که څه هم دولت د لا په شا په خپرولو سره د پرمختګ خبره کوي، خو خبره داسې نه ده، بلکې کندهار ورځ تر بلې د ګړنګ غاړې ته ټېل وهل کېږي. مرکزي دولت هم سپوره نه خوري، بلکې یوازې یوې یا دوه ولسوالیو کې جګړه ده چې نن د دفاع وزیر هم خپله هلته تللی دی. کندهار د پاکستان تر ولکې لاندې بلوچستان دروازه یا په بل عبارت د پاکستان او افغانستان دروازه ده چې محفوظه وي، امن به وي، او که نه وي ساتلې د افغانستان د سرنوشت خبره رامنځته کېږي. روانه جګړه او ولس که چېرته جګړه له مهارولو ووځي او دولت اراده نه لري چې دا ولایت وساتي، نو بیا دې په دې سره تنور هوا کې مظلوم کندهاریان او ولس نه سوځوي او کندهار دې پرېږدي، خو اراده دې دا وي چې باید وساتل شي. نو بیا دې د یو قوي ګام په پورته کولو جګړه ختمه کړي. دولت وایي چې آن سپین بولدک لا هم نیسو، خو دوی اوس د کندهار ښار جګړه نشي مدیریت کولی. د بولدک نیول خو لرې خبره ده. کندهار لکه څنګه چې د افغانستان سیاسي زړه بلل کېږي، د مهم او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره ورته د افغانستان جغرافیایي زړه هم ویلی شو چې له بده مرغه اوس د جګړې په سرو لمبو کې سوځول کېږي. دولت او طالبان باید څه وکړي؟ دولت ته وړاندیز وشو چې کندهار په لاس ورکول شوی وي، نو بیا ولې سرتیري په وژنئ او ولې پر وړاندې جنګېږي؟ طالب ته هم ویل کېږي چې ستا له لورې هم دا مهال پر ښځه، ماشوم او سپینګیري باندې محشر جوړ شوی دی. خلک په ډیر بد حالت کې دي. یوازې د انساني فاجعې چې اوس په دې ګرمي کې رامنځته شي موږ ورته هیڅ هم نه لرو. نو طالب جانه د ولس پر دې حالت زړه وسوځول شي. باید د نړۍ حج اکبر همدا دی. نو لازمه ده چې د پیل شوې جګړې لپاره یو منطقي لاره ولټوئ. کندهار کې نیول کېدلی، نو تر اوسه باید ستاسو لاس کې وای، خو ونه شو. نو کلیک هم اسلام، خدای جل جلاله او رسول منی، نو بس دی د ولس پر حال زړه وسوځوئ. د کندهار جګړه کې تر اوسه د رسمي معلوماتو له مخې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او همدا شیبه لومړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو هیڅوک نشته او تر 45 درجې لاندې سره ګرمي کې ناست دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.